سلامونه ملګرو، الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي. د یو نوې ویډیو او د یو نوې موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. ملګرو، لکه څرنګه چې زه هر ځل کوشش کوم ستاسو د پوښتنو نه یو پوښتنه راوالم، تاسو له ویډیو جوړه کړم او مکمل تفصیلي معلومات درکړم. درې څلور ورځې مخکې ما یوه ویډیو جوړه کړې وه د پانتون د داخلېدو په اړه باندې چې پانتون داخلي شروع شوي. تاسو کولی شئ چې بیچلر یا ماستر لیول کې دلته داخله واخلئ، که هغه دومندیا ځیلي او که اسناد لري دواړه کولی شي. نو یو ملګري پوښتنه کړې وه چې آیا کله چې موږ د داخله والو که هغه د بیچلر لیول بني یا ماستر لیول بني، نو دلته پانتون دولت موږ له کوم امتیاز راکوي، کوم مصارف راکوي او که نه؟ د دغه جواب کې بالکل تاسو له پانتون امتیاز درکوي. تاسو یو فورمه تاسو له پانتون د خوا درکولی کېږي، هغه تاسو ډکوئ. هغې کې ستاسو د فامیلي ټول چې کوم د عایدات هغه کیلکولیشن کېږي، حساب کتاب کېږي. هغې نه بعد بیا دوی فیصله کوي چې تاسو له دوی څومره روپۍ درکړي. مثال هغه 800 هم کېدی شي، 600 هم کېدی شي، 1000 یورو هم کېدی شي. نو هغه فرق کوي. هغه چې کله تاسو فورمه ډکه کوي، هغې نه بعد د پانتون هغه کومه د داخلو کومه کمیټې چې ده هغه فیصله کوي چې تاسو څومره د پیسو حقداري. هغه ستاسو د فامیلي چې کوم عایدات دی هغې کیلکولیشن حساب نه بعد هغوی دغه پیسې دغه مقدار ټاکي. بله ته خبره دی کې دا ده چې آیا پانتون تاسو ته ځای هم درکوي که نه، یعنی هاسټل هم درکوي، لیلیه هم درکوي او که نه؟ بالکل تاسو ته لیلیه هم درکوي پانتون. دغه لیلیه د پانتون خپل مشخص ساحې دي، په هغې کې تاسو له درکوي، یا په پانتون په ساحه کې درکوي، یا پانتون نه لږ اپل او دې پلو لري خو تاسو له یو ځای درکوي او تاسو هلته اوسېدلی شئ. هلته ټول محصلین اوسېږي او تاسو یو د محصلینو یو ښه ماحول تاسو آماده کړی. تاسو هلته په بهتر ډول باندې مطالعه کولی شئ، درس ویلی شئ. بل دې کې یو خبره ملګرو تاسو ضروري یاد ساتئ، هغه دا ده چې دې کې باید چې هر کله یو کس دغه کور اخیستو دپاره ځي، دغه کم بورس تاله درکولی کېږي، امتیاز چې کوم درکولی کېږي، دې کې باید ستا عمر 30 کالو نه زیات نه وي. که چیرې دا د 30 کالو نه ستاسو عمر زیات وي، نو تاسو بیا د هاسټل اخیستو د دغه امتیاز اخیستو تاسو بیا حقدار نه یئ. باید ستاسو عمر د 30 کالو نه کم وي. نو دا خبره تاسو یاد ساتئ. نو خلاصه خبره دا ده ملګرو چې تاسو ته بالکل امتیاز درکولی کېږي. تاسو له ما درته وویلې ستاسو فورمه ډکه کېږي او هغې نه بعد ستاسو هغه د فامیلي چې څومره عایدات دی هغه کیلکولیشن کېږي، بیا یو مقدار پیسې ستاسو لپاره ټاکلی کېږي. نو تاسو ملګرو کوشش وکړئ. دا بهترین وخت د داخلو دپاره سپټمبر انټیک دی، د سپټمبر دپاره داخلي اوس شروع دي. تاسو کولی شئ دغه میاشت دوو کې خپله تاسو داخلي واخلئ. اول که چیرې یو کس هغه سره بیدو ژبه وي نو یا بیا ژبه وي، نو هغه کولی شي چې راسن پانتون ته لاړ شي ماستر لیول یا بیچلر لیول باندې. او که چیرې کوم کس سره ژبه یې نه زده، دا لیول نه لري، نو هغو به اول 6 میاشتې ژبه وایي. هغې نه بعد چې کوم دی بیا دوی د خپل خوښې ماستر یا بیچلر لیول لپاره پانتون ته تللی شي. نو ملګرو دغه معلومات، دغه د ستاسو دغې پوښتنې جواب. تاسو کوشش وکړئ زما په یوټیوب چینل باندې خپل کمنټونه پرېږدئ، خپلې پوښتنې پرېږدئ. انشاءالله وخت په وخت به زه تاسو ته تفصیلي جواب درکوم او صحیح معلومات به درکوم. نو مننه ملګرو، تر بل ویډیو پورې په لاس سپارم. په مخه مو ښه.